بسم الله الرحمن الرحيم. اوس کم بحث چې شروع کوو هغه مباحثونه دي چې هغه په تجوید کې یو اهم جز دی چې هغه ته مخارج الحروف وي، چې دا د ترتیل جزء اعظم دی او دا یادول او دا صحیح کول دا د فرایضو نه دا چې سړی خپل حروف صحیح کی، د دې وجه نه چې د غلطو الفاظو نه غلطه معنی جوړیږي چې د غلطیو نه بچ، او مخارج دا د حروفو د اخراج ځایونه دي. نو اول د مخرج لغوي اصطلاحي تعریف او بیا اقسام د مخارجو او وجه د تقدیم د مخارجو په نورو مباحث باندې په عامو کتابونو کې عوامو د قراء په ترتیب کې دا بیانېږي. اول مخرج په لغت کې محل الخروج ته وایي، یعنی ځای د وتلو. په اصطلاح د قراء کې الحیز المولد للحرف، هر هغه ځای چې هغه کې حرف پیدا کیږي یعنی ادا کیږي ته، یا المخرج هو ظهور الحرف وتميزه عن الغير. مخرج هغه ځای ته وایي چې پاکي ظهور د حرف کیږي او تمیز د غیر پکې واقع کیږي. دارنګي مختلف تعبیرات اصطلاحاً هغه موجود دي. یو بل تعریف داسې دی چې دا مخرج هو اسم للموضع خروج الحرف. مخرج هغه ځای ته وایي، نوم د هغه ځای دی چې پاکي حروف راوځي، دغه نه حروف راوځي. دا مخارج چې دی نو مخکې بیانول پکارو، خو من قواعد د اجرا د یادولو دپاره او د ملګرو د شوق د پیدا کولو دپاره بیان کړل چې دا قواعد مخکې وپېژني چې د خپل علم سره یو شوق پیدا شي. نو چې مخارج بیانو او دا مخارج مخکې په نور مباحثو باندې ځکه بیانېږي چې مخارج اصل له او باقی د دې لپاره چې کوم قواعد دي هغه فرع ده او اصل مقدم یو فرع معنی. نو دلته بحث د ذات نه دی او باقی چې کوم بیانېږي نو یا صفات لازمه یا عارضه. دارنګه دا مخارج دا په منزله د جوهر دي او صفات په منزله د عرض دي، او جوهر مقدم دی په عرض معنی. دا خبرې د دې وجه نه کوم چې ځینې ملګري دا بیلي کی نو چې هغې ته د تقدیم دپاره څه وجې مخې ته، نو دا یوه ښه خبره ده. مخارج چې دی دا په دوه قسمه دي، یو ته مخارج محققه وي او بل ته مخارج مقدره وي. د مخارج محققه او تعریف داسې دی، هو جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفه. مخرج محقق هغه ته وایي چې د هغه دپاره یو معین ځای وي، یو ځای ورله معلوم وي، په حلق کې وي یعنی مرۍ کې، یا په ژبه کې وي یا په شونډو کې وي. چې د دې ځای نه کوم حرف راوځي نو د دې نوم دی مخرج محقق. او مخرج مقدر هغه ته وایي هو ما لم يكن له جزء وإن وجد فكان غير معين كجوف الفم والخيشوم. دا عربی تعریف دی. پښتو کې د مخرج مقدر مطلب دا دی
چې مخرج مقدر هغه ته وایي چې په مرۍ کې جبه کې شونډو کې ورله حسن وي او که ورله وي نو جزء معین ورله نه وي لکه جوف دهن یا ورله د سره حسنی لکه خیشوم چې هغه خیشوم بیا د حلق لسان شفت نه جدا دی. دا مخارج چې دي دا دینه بعد چې اصول لمخارج بیانېږي. اصول جمع د اصل لا او اصل په لغت کې بنیاد ته وایي. په اصطلاح د قرآن کې اصول لمخارج هغه ته وایي چې په هغه کې د یو نه مخارج زیات وي چې دا په قول مختار باندې درې دي: حلق، لسان، شفت. او څوک داسې وي چې اصول لمخارج پنځه دي: حلق، لسان، شفت، جوفدان او خیشوم. خو چې دا خبره څوک نه هغه باندې په دې پنځو باندې بیا د اصول د مخارج تعریف چې کوم شو دا نه صادقېږي. نو زما ذهن کې یو بل تعبیر دسې ما ته ښه معلومیږي چې اصول لمخارج درې دي چې حلق، لسان، شفت دی، او اجمالي مخارج پنځه دي چې حلق دی، لسان دی، شفت دی، جوفدان او خیشوم دی. او تفصیلی مخارج هغه ولس دي چې هغه به ان شاء الله په ترتیب سره بیانېږي. د دې پورې دا درس باذن الله توفیق.